ټوله دنیا الرټ دی، هر ایرپورټ باندې دنیا خلک ولاړ دي، ډاکټران ولاړ دي، نرسز، میډیکل سټاف ټول ولاړ دي، صرف او صرف په دې خبره باندې چې بل وایرس روان دی، منکی پوکس. د یو داسې وایرس ته وایي چې بیا به موږ د کورونا وایرس غوندې بیا کور کې کینئ چې څوک په بار نه وځي، کرنټین به وي یا ایسولیټ به وي خلک. د دې حقیقت شته دی او که نه، او که حقیقت وي موږ به ځان ترې څنګه بچ کوو، د دې علاج څه دی چې اول نه موږ ته پته ولګي چې ځان ترې بچ کړو. ګورئ چې څومره بیماریانې که هغه چېرته هم ځناورو نه انسان ته لګېږي، لکه منکی پوکس. منکی پوکس دا څه شی و؟ شادو نه انسان ته لګېدلی و، ډېر مخکې خبره ده. خو بیا دا وخت سره کم شوی، اوس بیا دنیا ځایونو کې د دې کیسونه راوتلي دي چې منکی پوکس هر ځای کې به تاسو نیوز کې هم واورئ، ویډیوګانو کې هم چې منکی پوکس. د دې حقیقت څه دی موږ پوهېږو، دې باندې اوس ځان پوهوو. اوس منکی پوکس یو داسې شی دی چې دا څه شی نه ځناورو نه انسان ته لګېدلی دی. هر هغه بیماري چې هغه ځناورو نه انسان ته لګېږي، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ زونوټیک ډیزیز وایو. میډیکل سټوډنټان، نرسز، پیرامیډیک څومره هم سټاف دی هغه هم په غور سره واورئ، دې ته موږ څه وایو؟ زونوټیک ډیزیز دې ته موږ وایو. که ریبیز دی، ریبیز څه شي نه لګېږي؟ سپونه چې کوم انسان ته بیماري لګېږي چې د هغې علاج نشته، انسان مړ کوي خو ویکسین به کوي، دې ته څه وایي؟ دا هم زونوټیک دی. ډینګي دی، ډینګي هم یو مچر میاسې نه لګېږي، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ زونوټیک ډیزیز وایو. یا ملاریا دی، ملاریا هم یو مچر نه لګېږي، دې ته موږ څه وایو؟ دا ټول زونوټیک ډیزیز دي. داسې منکی پوکس هم دی، دا هم څه شی دی؟ زونوټیک ډیزیز دی. دا کېږي څنګه چې دا ځناورو نه انسان ته لګېدلی دی. اوس ځناورو نه څنګه لګېږي؟ که چېرته هم یو انفیکټډ ځناور وي، چا کم ته لګېدلی وي، که هغه شادو وي، که هغه چېرته پیشو وي، منګک وي، دا که کله هم یو انسان سکریچ کړي نوکونو سره، خوله پې ولګوي، یا د هغه غوښه که چا هم پخه که ویې خوړه، نو دې ته دا څه شی شو؟ واوښتو، دې ته مو لګېدو. یا دې نه بغیر اول خو ځناورو نه انسان ته ولګېدو، خو بیا انسان نه انسان ته اوس څنګه لګېږي؟ دا ډېر ضروري خبره ده. هغه خلک چې چاته منکی پوکس وایرس ته څوک انفیکټډ دي، د هغه کیسینګ نه، د هغه چې کومې لاړې دي، دې نه هغه سره لاس میلول، هغه سره کېناستل، هغه سره سیکس کول، یا هغه سره چې د هغه کوم کپړې دي دا استعمالول، د هغه کوم لوښي دي، کوم سامانونه دي چې هغې کې دی خوراک کوي، دې نه بل انسان ته دا څه شی کېږي؟ بل انسان ته دا لګېږي. It also transmitted by skin to skin contact. لاس ته میلاو کړو، ودې جنګول ورسره، نو دې نه هم د انسان ته څه شی کېږي؟ منتقل کېږي. اوس که موږ وګورو چېرې یو انسان ته منکی پوکس دی، اوس وایرس ته ورته ولګېدو. منکی پوکس یو داسې شی دی ګورئ چې د دې علاج اوسه پورې دنیا کې نشته دی. خو دا به موږ څه شی کوو چې موږ به خپل دننه چې کوم فایټینګ سیسټم دی زموږ، کوم زموږ ایمیون سیسټم دی، زموږ پوجیان دي، زموږ دننه چې کوم هغه د تورو والا سیسټم دی، موږ به هغه څه شی کوو؟ مضبوطوو به یې ورته چې دا وایرس موږ ته ولګېږي، موږ باندې اثر ونه کړي او بالکل یې موږ ختم کړو. نو د دې علاج نشته، صرف دا به کوو چې موږ به ایمیون سیسټم ورته مضبوط ساتو او دا به ختموو. دې ته موږ څه شی کوو؟ شکست به ورکوو. دا د دې ښه علاج دی. اوس به یې موږ پېژندو څنګه؟ یو انسان دی که هغه ته چېرته منکی پوکس ولګېدو، موږ به یې څنګه پېژندو؟ اول ریشز به هغه باندې راوځي. دا دانې وګورئ، دا دانې اول وړې وي، بیا لږې غټې شي، بیا نور هم غټې شي، بیا اوبه پکې وشي، بیا سپینې شي، دا هر ځای باندې راوتلی شي. دا د انسان د څټ باندې، وروستو، چیست باندې، مخ باندې، لسونو باندې، حتی چې دا ځایونه نه دي اکثر چې څومره هم دانې راوځي زموږ پام باندې نه وي، دلته تلو باندې زموږ دانې نه وي، خو دا ځایونه هم افیکټ کوي. خپو باندې هم راوځي، څومره هم چې جینیټل ایریا دی د ټولو باندې راوځي، د غټو بولو ځای دی، د وړو بولو ځای دی، د ټولو باندې دا دانې راوځي. او دا کېږي کله هم چې امپوکس شاته ولګي، امپوکس یا منکی پوکس چې کوم وایرس دی، نو دا چې څنګه هم اول شروع شو، نو شروع شو دا زیات نه زیات څومره ټایم ولي؟ 2 هفتو نه 4 هفتو پورې دا بالکل انسان ټیک ټاک شي. خو دا خطرې کې اوس څوک دي؟ هغه ماشومان چې کم وړه دي، 10 کالونو عمر کم دی، 15 کالونو عمر کم دی، دا خطرې کې دا به ډېر زیات ساتي. یا هغه مور چې هغه پریګننټ دی، په خېټې باندې بچی دی، یا هغه خلک چې د هغه ایمیون سیسټم کمزوری دی، چاته ایچ آی وي دی، هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس دی، چاته ایچ آی وي دی، ایمیون سیسټم یې کمزوری دی، یا کمزوري چې کوم خلک دي دا خلک خطرې کې دي. اوس موږ به څه کوو؟ بیا موږ دا کولی شو چې چاته مو اوس منکی پوکس که تاسو ولیدو چې هغې کې ریشز پرې راووتو، دا دانې پرې راووتې، سخت درد ورته شروع شو، سخته تبه شروع شو، ورته فیور شروع شو، ریږدېده په راغلو، دانې پرې راوختې، هر یو جوینټ کې د بندونو کې دردونه جوړ شو، ملای په درد شوه، سر درد ورته ولګېدو. نو دا بیا څه شی دی؟ دا بیا منکی پوکس دی سره د دې دانو. دا تاسو وپېژندلی، نو دا سړی آیسولیټ کوي، یوازې یې کوي. چې کله یوازې شو، دې ته د ماڼۍ جوس ورکوئ. خو ګورئ داسې نه دی چې تاسو ماڼۍ جوس هم خپله ورکوئ، ناست هم یې ورسره ډایرکټ تا ته هم لګېږي. دې کې هېڅ ګپ شپ نشته، دا ګپ شپ نه دی، دا بالکل درته لګېږي. او چې ولګېدو که ایمیون سیسټم د چا هم کمزوری و، نو هغه سړی په منټونو کې راوړلی شي. خو داسې نه دی چې انسان مړ کړي. ماڼۍ جوس کوي، که چاته ډېر زیات تکلیف و، بیمار و، سخته تبه یې وه،
آیبوپروفین چې کومې دا ټابلیټ دي ګولۍ دي دا هم تاسو استعمالولی شئ یا نیپروکزین دي نیپروکزین هم تاسو استعمالولی شئ دا دې کې استعمالیږي د خپل چې کوم سیمټم دي کومه تبه دی د دې کمیدو دپاره دینه بغیر 2 هفتو نه والا تر 4 هفتو پورې به دا انسان بالکل ټیک ټاک شي خو ځان هغه ځای ته مو بځئ چې موږ بیا لاړ شو کووډ 19 د کورونا وایرس زمانې ده چې ټول بند شو اولنه احتیاط ډیر زیات ضروری دی مهرباني